Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all in the name of Allah. This is that is زمون انګلیسي برخه کې نن څلورم درس دی. نن درس کې this او that وایو چې د دې څه معنا ده او چې شپږ د پاره کارول کیږي. درس پیل نه مخکې هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب زنګ کلیک کړئ آل وکړئ کړئ. فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. که ویډیو یوټیوب کې ډاونلوډول نه شي ټلګرام چینل کې ګډون وکړئ. هغه الته هغه کومه اپلوډ کومه تاسو هغه جنا ډاونلوډول شي په اسانه. ها درس پیلو بسم الله. This is that if this چش په خاطر استعمالیږي that چش په خاطر استعمالیږي د دې لنډه معنا درته کوم خپل پويږي. this چې موږ یو شی ته اشاره کوو په لنډه درته وایم چې یو شی ته اشاره کوو یا یو شخص ته اشاره کوو چې نږدې وي نږدې لپاره کارول کیږي. مثال دا احمد دی دا کور دی چې نږدې وي هغه لپاره دس راولو که هغه شی وي که انسان وي دس ورته کارول کیږي. او دټ چش لپاره استعمالیږي لری اشاره کوي لری لپاره چش لپاره لری لپاره. نو لاندې فعل یاد کوي دس د اشاره لپاره کارول کیږي د نر د انسان او د حیوان او د جامدات ارچش لپاره چې هغه شی وي ارچ لپاره. او دټ اشاره کوي د لری شي لپاره یا د لری انسان لپاره. مثالونه کې اوس پويږي او ګرامر بیا ان شاء الله خپل درس کې وایو. ها this is سارا خان دا اشاره کوي ورته دا خدا this is سارا خان this is سارا خان دا خدا چې دا سارا خان ده دا خدا سارا خان ده this is سارا خان دا سارا خان ده. او دا خدا وای دی جلیتا that is عارف علي that is ګوره تیلری ده خواته نه ده تیلری ده that is عارف علي that is عارف علي هغه عارف علي دی هغه یا دی عارف علي دی دی عارف علي دی. که پښتو ګرامر کې څوک ډیر تکړه وي تاسو مونږ ته وایي دس خو داسو دا د مذکر د پښتو ګرامر کې دس ته خدي لپاره چې راځي او نر لپاره چې راځي خدي لپاره او دټ هغه خو انجلي ته راځي خدي لپاره بیا چې راځي دا تاسو ماته کومنټ کې وایي دی راځي او که چې راځي خو مونږ وایو عامي یا پښتو کې هغه وایو هغه هلک اصلا هغه خده هغه خدي لپاره راځي. هولنډ د انګلیسي طرز پښتو ګرامر بیا تاسو کومنټ کې وایي this is سارا خان دا سارا خان ده that is عارف علي هغه عارف علي دی هغه عارف علي دی. this is عمر this is عمر و دا عمر دی this is عمر دا عمر دی. بیا ورته وایي that is عظما ګوره عظما تیلری ده عمر خواته ده د سره غي عظما تیلری ده چې راوسته that is عظما that is عظما هغه عظما ده هغه عظما ده. او ترازو this is that is دا معناګان چې دي دا ما د عربي چینل لپاره عربیک انګلیش اکیډمي هغه عربانو لپاره هغه چینل دی که څوک ګوري نو ګټه کوي تاوان کوي تاسو ته دا غي لپاره د جوړوم. this is هغه معنا ورکوي دا دی that is هغه دی. ها this is handkerchief this is handkerchief handkerchief د سمال ته ویل کیږي handkerchief handkerchief دا د سمال دی دا د سمال دی. this is handkerchief handkerchief. that is a bag that is a bag ګوره بکسه لري ده مونږ ویل that is a bag that is a bag هغه بکسه ده هغه بکسه ده. دا یو د سمال دی this is a handkerchief that is a bag that is a bag هغه یو بکسه ده. او بل ترادو this is a pencil this is a pencil دا یو پنسل دی دا یو پنسل دی. that is a stick that is a stick stick معنا لخته هغه یو لخته ده that is a stick هغه یو لخته ده. this is a pencil دا یو پنسل دی that is a stick هغه یو لخته ده. ها this is a hen this is a hen دا یو چرګه ده دا یو چرګه ده. this is a hen دا یو چرګه ده. that is a dog
ګوره دا لري ده that is a dog هغه یو سپی دی هغه یو سپی دی that is a dog that is a dog هغه یو سپی دی ها h حرف د h توری دی انګلیش کې دا غټ توری دا وړوکی توری h نو دې سره چې کوم کلمې دي دلته وایو hen معنا چرګه hen چرګه handkerchief معنا دستمال handkerchief معنا دستمال handkerchief ها he is she is دا به پریدو بل درسته یا وی وایو دا به مو وایو اسانه ده ادس خو نږدې لپاره دی دټ لري لپاره دا به یو پاڼه وایو به ضمائر ذ ته هغه هغوی دا ټول بیا را روان درس ګرامر کې وایو ان شاء الله بیا د ګرامر درس ویډیو ټاکو چې یا چهارشنبه یا پنځمه پر he is هغه ده مونږه مخکې ویلې this is دا ده اوس وایو هغه ده he is معنا مذکر لپاره راځي سړی لپاره he نر لپاره he is she is معنا هغه ده ښځې لپاره she اشاره کوي هغه مثالونه this is عارف علي دا عارف علي ده اوس هر دفعه نشو ویلې this is عارف علي this is a boy this is a good boy نه دا غلط راځي هر ژبه کې موږ ضمیرونو نه کار اخلو نو دلته هم this is په ځای چې راولو he ته ځای ورکو this is عارف علي دا عارف علي دی بیا وایو he is a boy هغه یو هلک دی he is a boy معنا هلک he is a boy هغه یو هلک دی دلته راځو this is سارا خان دا سارا خان ده this is سارا خان دا سارا خان ده she is a girl هغه یو انجلی ده she is a girl ها this is عمر دا عمر ده he is a boy هغه یو هلک دی راځو اخري this is عظما دا عظما ده she is a girl هغه یو انجلی ده نو دا د موږ نننی درسو هیله کوم چې هر څه سوال پوښتنه وي دا درس کې مقصد یو کومنټ کوئ که سوال هم نه یو کومنټ کوئ مقصد یو چې وای یا ګل یا یو چې کومنټ کوئ چې زه پوه شم چې خلک شته دا ویډیو ګوري تاسو یو کومنټ باندې چې نه کیږي نه مصرف پې راځي او ډیره مننه هیله کوم ویډیو لایک کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب دوستانو سره شیر کړئ او فیسبوک کې عربي زده کړه آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم خو ولرئ دعاګانو کې میا ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټیک کیر